السلام علیکم پښتو چینل ته بیا هم ښه راغلاست. تازه او مهم خبر: امنیتي ځواکونو میدان وردګ کې له مرکزي بهسود ولسوالۍ څخه شاتګ کړی دی. د میدان وردګ د ولایتي شورا ځینې غړي وایي تېره ورځ مازدیګر مهال د علیپور مالیشو د بهسودو د دویمه حصې پر ولسوالۍ برید وکړ چې په پایله کې په ولسوالۍ کې میشت ځواکونه شاتګ ته اړ شوي دي او د ولسوالۍ مرکز یې پرېښی دی. په ورته مهال علیپور ته نږدې کسانو ویلي چې امنیتي ځواکونو د ولسوالۍ مقر خپله ورته پرېښی دی او اوس پکې د دوی کسان دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ قوماندان علیپور د کورنۍ شورا وزارت له پخواني معین مراد علي مراد سره هم ځانګړې کتنه کړې وه، خو د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې سیمې ته پلاوی تللی او د دې موضوع ته په تړاو یې څېړنې پیل کړي دي. علیپور څوک دی؟ عبدالغني علیپور د بهسودو سیمې اوسیدونکی دی چې د خپل څارۍ وسلوال فعالیت او امنیتي ګډوډولو تورونه پرې لګېدلي دي، خو نوموړی دا کوي چې د یو له ملګري سیمه کې د طالبانو او د ایش ډلې له لوري د هزارات توکمه کسانو تښتولو پر ضد مقاومت کوي. علیپور چې په شمشیر مشهور دی، نږدې 15 کاله مخکې میدان وردګ کې د هزاره وګړو تر وژل کېدو وروسته ډله جوړه کړه او دغه ولایت بهسودو ولسوالۍ کې فعال و. که غواړئ مهم او دقیق خبرونه واورئ، پښتو چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو شیر کړئ. مننه.